یو پښتون نو مې سړي سره قرباني نه کېږي. ولې صرف د زده کړي چې بینک والا سره قرباني نه راټیکه، نایانو سره قرباني نه راټیکه، ابانډونو والا سره وې دا ځینې پټواریان صاحبان چې دي هغې سره قرباني ښه ده، دا ځینې ګرداوران صاحبان چې دي هغې سره قرباني بالکل برابر ده، دا د پټوار او د مال د محکمې دا نوکران چې دي هغې سره قرباني بالکل برابر ده، توله ده، دا د بجلی د محکمې دا نوکران چې دي هغه بالکل د اسمان د مورګې نه راغورځېدلي دي، پکې ځینې نه هغې سره قرباني به بالکل کېږي. سره خیال دی دا د پولیس په محکمه کې چې دي دا ځینې ورسره هسې د یارې وایم کني نور ځینې پکې نشته. ما ته پته ده چې زه به وتلی یم تاسو هم نه راپاسېدی بیا ړک نه وه د نر بچو که چې ته په تاڼو او په جیلونو باندې سر شوی یم نو تاسو هم بیا قدم راوچت کړی دی نه. خو زه پکې ځینې د یارې نه وایم چې دا محکمه د پولیسانو ده، دا محکمه د عدالتونو ده، دا محکمه د کمیشنونو ده، دا محکمه د دکاندارانو ده، دا محکمه د منډۍ والا چې کوم ده دا تیلو والا سره ډېره ښکلې قرباني کېږي. ادا راته ووایه چې دې له راولي نه یو پښتون نو مې سړي سره قرباني نه کېږي. ولې د ترور ورسره ځمکه ده او نه یې ورکوي، د خور ورسره ځمکه ده او نه یې ورکوي، خلاګانې راګیرې کړي دي، شاملاتونه یې راګیر کړي دي، پردی ځمکې یې راګیرې کړي دي، د عزیزانو د تربورانو د هغې ځمکې قبضه کړي دي، نو بیا دې سره قرباني کېږي وروره. دا راته ووایه چې بیا د سودخواره انډر پلو والو سره قرباني کېږي وروره. دا راته ووایه چې بیا په دې ملک کې چې کم سرکاري خلک دی دا رشوت والا، دا کمیشنونو والا، دا ټیکهدارانو دا چې 100 لکه روپۍ مثال راوړي او په هغې کې 8 او 15 لکه په کار باندې نه لګوي، دغې ټیکهدارانو سره قرباني بیا ټیک ته دې سره کېږي. دا راته ووایه دا په سعودي کې چې په ګازرو کې غلا کوي هغې سره قرباني ټیک ته وروره، دا د تیلو په پمپ کې چې غلا کوي هغې سره ټیک ته وروره، دا وروره چې د سیمنټو په بوجو کې غلاګانې کوي هغې سره قرباني ټیک ته وروره، دا په بار وطن کې چې پتوره ورته وایي پتوره او په هغې کې اخوا دېخوا کوي آوې جاوې کوي او غلا پکې کوي نو د هغې سره قرباني ټیک ته وروره. دغه شانتې دا چې ډیوټي نه کوي یو تنخوا دي، دا د نیر محکمې والا خلک که دي لیدلي دا نیرونو باندې چې نوکراني هغې سره قرباني ټیک ده چې ډیوټي په کال کې 15 ورځې نه کوي او تنخوا د 300 د 15 ورځو برابره دي نو دې سره ټیک ده. بیا دغه شانتې دا د ملک دھوکهمار 2 نمبر خلک، غلط خلک، غلاګران خلک، رشوت والا خلک، حرامو والا خلک چې دا د اما او د کما نوکرۍ یې خرڅې کړي دي او پیسې یې جیب کې چولي دي دې خلکو سره قرباني ټیک ده وروره. دا سرکاري املاک او سامانونه چې په بازار کې خرڅوي دې خلکو سره قرباني بیا کېږي وروره. دا کتابونه د ماشومانو چې نټ فار سیل یې په هغې باندې لیکلي او په بازار کې خرڅېږي او میلاویږي نو دقه شانتې خلکو سره بیا قرباني ټیک ده وروره او کېږي ورسره. دا چې سوال جواب وکړي چې نوکري ته د میلاوېدو ده خو یو 8 لکه روپۍ په کار دي دا به راکې او چې بیا کله ته چارج والې او 78 ورځې کې کخیرې ډیوټي وکړې ډیوټي نو بیا به وروستو دا 8 لکه او دا 10 لکه روپۍ راکې نو دغسې کاکا سره قرباني ټیک ده وروره. یې دغسې کاکا سره ټیک ده. په درنګو خلکو چې نوکري په پیسو باندې اغستې را، په رشوت باندې اغستې را، په 2 نمبرۍ باندې اغستې را، په سپارش باندې اغستې را، د غریب حق یې والې دې خلکو سره قرباني ټیک ده. یې لکه دې خلکو سره قرباني ټیک ده دا چې نیغ په نیغې کونډې لګولي دي د غلا بجلي په کور استعمالوي، هیټرې پکې چلوي، فرج پکې چلوي، اسرې پکې چلوي نو دا ټیک خلک دی. دا د قربانۍ جوګه او قابل خلک دې سره ټیک ده. زمونږ خلک بد دغه یو 2 درې راسې کړي دي چې بد دې سره قرباني ناټیکه ده او نور چې دی دا چې چا سره د نظرانو د شکرانو مال دی په غلطه طریقه باندې نظرانی دي، شکرانی دي د پیرانو او دا پیریانو والا چې پیرې درکې منډم او پیرې راوباسم او پیرې دننه کوم او پیرې نه نباسم او پیرې کې باسم دا کې خلکو سره قرباني ټیک ده. دا لاري پیسې دي سره دا جادوګر او دا تعویذګر او دا کوډمارو دا چې وي دا تعالی ماته دا ووایه دا په کوم کتاب کې راغلي دي چې پوټوسټیټ تعالی درکړي پوټوسټیټ ساختونه یاره که دا بل ساختونه لا په پرچ او په کاغذ کې لیکل وی نو په هغې کې به چېرته کې د چا نه به څه ثبوت د یو صحابي نه یا چې تر یو تابعي نه د صحابو د یو شاګرد نه د هغه نه به پکې څه ثبوت یا چې ته څه دلیل راوړې ټیک ده. خو دا راته ووایه چې دا پوټوسټیټ ټیسټ تیرې او دا څیزونه ورکوې او په پیسو باندې خرڅوې په ده سره قرباني ټیک ده وروره. دا ډاکټران چې په تا باندې 1500 بې ضرورته ټیسټونه کوي دې سره قرباني ټیک ده وروره. دا ډاکټران چې په تا باندې OTC 2 نمبر دوايي خرڅوي دې سره قرباني ټیک ده وروره. دا ډاکټران چې په تا باندې سیمپل هغه چې مفت ورته ورمیلوي هغه در باندې په پیسو خرڅوي دې سره قرباني ټیک ده وروره.
دا ډاکټرانو اپریشنونو والا خلکو چې ستا د زنانه کیس ته ډیلیوري او نارمل کیس دی په خپله باندې په نارمل طریقه باندې زنانه له جوړېدو ده او دی یې واړی اپریشن ته دپاره د خپلو 40 50 شپېتو زر روپو نو دکې سړي سره قرباني ټیک ده وروره ما پوه کې په حساب او په کتاب باندې که نه دا دی روانو ما نو یو سړي ودرولم ما ته وی یاره استاد زمونږ امام و او موږ ته وی چې عمرې له دم پیسې راکړې موږ وله ورکړې بیا څه وخت نه رانه راغې بیا ملامته غوندې ووي ما سره دوکه شوې ده ما نه پیسې والي شوي دي ما سره لږ امداد وکړې موږ وله بیا پیسې ورکړې چې موږ وله بیا پیسې ورکړې نو هغه بیا سرودې نه موږ ته پته ولګېده چې د لومبي ځل هغه هم ځان له خوړلي دي د دې دویم ځل د هم ځان له خوړلي دي اوس په دریم ځل باندې راغې هغه امام وایي چې زه به ستاسو امام یم او خیر دی دا د ما نه غلطي شوې وه نو وي هغه پسې مونځ کېږي استادو مې بې شکه او بې شوبې ورپسې کېږي وي څنګه مې تاسو له د اسرافیل علیه السلام امام کما جبرائیل علیه السلام دل امام کما ابو هریره صاحب دل امام کما ابو بکر صدیق او علی مرتضی رضی الله تعالی عنهما دل امامان کم راولما خو تاسو هم غلاګر یې تاسو هم 2 نمبر یې تاسو هم علالي کار نه کوئ سودونه کوئ غلا کوئ ډرپلې کوئ پردی مال هم قبضه کړی دی هغه امام خو ستاسو لا خو چې وایي چې د ما نه غلطي شوې ده هغه خو لا خو خو چې څنګه تاسو یې دغه شانتې ستاسو هغه امام دی نو ستاسو هغه امام چې څنګه دی نو داسې تاسو یې نو ستاسو ورپسې مونږ بالکل ټیک ټیک کوئ ورپسې ښه وي ښه جي ښه هغه وایي که نه که دی به وایي چې دغه امام څه ده خبره دا ده چې قرباني به هغه چا سره نه کېږي مثال داسې دی چې یو به زمزم دي پاکې اوبه دي او بلې ورسره چې کوم دی نه هغه نورې ته پاکې اوبه وي د بوتل ویندلې شوې پاکې شوې نورې بلې پاکې د باران اوبه وي دا درې واړه د یو ځای کړي او 4 نمبر ورسره د نالې د ګټر یو پیاله اوبه ورړی نو شی خراب کو اوس چې ټولې اوبه یو شان دي دا د ګټر دی یو پیاله دا یو پیاله د چړچوبۍ دي دا یو پیاله چې کوم دي نو دا نور د ګندا او د خټو د غوانو د هغې د هغه وړو بولو دي یو ځای شوي دي نو چې ټولې اوبه دغه شان دي نو تا ته چا وي خو ټولې یو شی دی که نه دا نورو خلکو سره داسې پاکې صفا رڼې وینځلې ښکلې مدېدارې پیسې دي چې ته وایې چې د سره کېږي او د سره نه کېږي بله خبره دا ده چې مؤمن مسلمان باندې به دا ګمان کوي ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خیرا مسلمان به په مسلمان باندې ښه ګمان کوي ته به دا وایې چې دا مسلمان دی دې قربانۍ له دا پیسې چې ورکوي دا دې حلالې راوړي د سره به مرداري ومي د سره به حرامي ومي خو دې پوهېږي په دې خبره باندې ولې ابو جهل پوهېده و دې نه پوهېږي ابو جهل دی چې بیت الله جوړاو نو اعلان یې کړی چې حلالې پیسې پاکې پیسې راوړی او کله چې پاکې او حلالې پیسې خلاصې شوې نو بیا د بیت الله هغه آبادي نیمګړې پرېښوده هغې هم حلال او مردار پېژنده څه نه خیال دی